ما ته به شي څه د خو واده ده که نه یاره ژبه ده او ژبه خو لنده ده که نه یاره حال وایي خو خولې ته یې جرنده ده که نه یاره حال وایي خو خولې ته یې جرنده ده که نه یاره. Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos. د دښمن د ټوپک مخې له روان دي دا په کومه کند د سر زما یاران دي. د دښمن د ټوپک مخې له روان دي دا په کومه کند د سر زما یاران دي. دروغجن پکې ښه ټول خوشحاله ګرځي چې ریښتوني دي لفوز یا ویزان دي. دا زما د وطن ښکلي وړي پردیس ته دا جازونه په هوا کې چې روان دي. چې څوک لاړل هغه لاړل غږ مې نه اوري څوک چې پاتې په وطن کې دي په ځان دي. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نیازه خان یم. ادبي خپرونه د وصال مازدیګر ده او دغه شعرونه د استاد ډاکټر خالق زیار صاحب وو. دغې نور هم شعرونه دي خو زما په حافظه کې دغه شعرونه و دغه مې له تاسو سره شریک کړه. راغلی یم سنګاو ته او سنګاو ته بیا د اوتر چې یینې نو بس د اوتر د خواله راغلی یم. مونږ نور کله په ګاګ را کې ناستې را جوړو خو دا بره اوبه دي دلته خاموشي ده او مونږ چې کله هم راشو نو دغه موټر سایکل مو بره وردو او ما او یاسر د ملکنډ نه زه د ملکنډ نه را روان شوم او هغه د ریدونو کې انتظار کوو. د ریدونو سره بیا هلته یو ځای کېږو او راځو دلته. نو دلته مو دغه ناستې را جوړ کړی و. ساګر رور او ماشوم علي شیر هم راغلل او دلته اوتر له مو ډېر تکلیف ورکړو. هغه ډېرې خوږې چای پخې کړې دغه مو وڅکلې او بارانونه شوي دي. دغه غر شین شوی دی ډېر خوند کوي. دا د پښتونخوا د وطن غرونه دي نو ډېر زیات ښکلي شوي دي شنه شوي دي. ډېر زیات خوند یې وکړو دغې ناستې. نو د اوتر سره ناست یو. تېره ورځ مونږ یاسر دلې یو نور ملګري وو د عجز رور خواله تللي وو پېښور ته. په واپسۍ کې مونږ په لاره باندې ودرېدو. ګران ملګري اوتر راته د ګران ملګري مهریاندیش ډېر ښه نظم ووې ډېر ښه نظم و خو له بده مرغه د ګاډو شور و نو هغه اواز هغسې صفا نه و راغلی. نو نن مو دغه ناستې دلته په برو اوبو کې را جوړ کړی دی. خاموشي ده. هغه نظم ډېر زیات ښه نظم دی. نو زه خو وایم چې اوتر راته نوي شعرونه هم ویلي دي دغه به دې هم ریکارډ کړمه خو غواړم که دغه نظم راته ووایي. نو اوتره مونږ دغه ناست ملګري ساګر شو یاسر شو علي شیر شو مونږ به دې خوندونه واخلو. قربان یازک لاله یو جهان مننه. ستاسو او د یاسر رور یو جهان مننه. او دا د مهرندیز صاحب دا نظم که زه درته ووایم چې تقریبا مهرندیز صاحب د دې خبرې په خپله وضاحت وکړي خو ما به لږ بږ یاره دا په 2016-17 خو وشه دا په ریډیو اورېدلی خو دا زما دومره زړه ته پرېوتی و هغه وخت نه چې مې د نیمې نه سیوا ما ته هغه زباني یاد شوی و. نو هغه نظم دغسې دی چې د سوال دا کار دومره ډېر شوی دی په دې وطن کې. د سوال دا کار دومره ډېر شوی دی په دې وطن کې پیژنګلو یې د ریښتوني او دروغجن نه کېږي. داسې بلا سوالګري هره ورځ وینو چې څوک وایي د لرې نه راغلیو ډاکټر دپاره دا زنانه د را سره چا رانه جیب وهو. څوک د ډاکټر چټۍ په لاسو کې نیولې ګرځي. څوک ماشومانو له دارو د نشې داسې ورکي د مخ او سر نه ورته تاو د اسپتال پټۍ کې په پټپات پروت د دې ماشوم په بانه سوال کوي. څوک په بازار کې څوک کوڅه کې څوک اډه په اډه ګرځي په څه ناسبانه باندې سوالونه کوي. خو ای د قلم ملګرو دوی ته هم ګناه نه کوو. د قلم ملګرو دوی ته هم ګناه نه کوو ځکه چې موږ ټول په سوالګر وطن کې ساره کوو. موږ څو ملګري په دفتر کې په سکار کې بوخت وو. موږ څو ملګري په دفتر کې په سکار کې بوخت وو چې یو سپینګیری زوړ ضعیف او یو ناتوانه بوډا سلام یې هم ونه کړو دومره وارخطا راغی چې هڅه یې کوله ولې سوال ته یې خوله نه جوړېده. زموږ ملګري 100 روپۍ بابا ته ونیولې. بابا چې وکتل روپو ته په جړا غوندې شو. زموږ ملګري 100 روپۍ بابا ته ونیولې. بابا چې وکتل روپو ته په جړا غوندې شو. زه زر راپاڅېدم. زموږ ملګري 100 روپۍ بابا ته ونیولې. بابا چې وکتل روپو ته په جړا غوندې شو. ما به ترې تپوس وکړو چې ولې بابا زما په دې تپوس بابا جړا له زور ورکړو. زه د کرسۍ نه زر راپاڅېدم چې چپ شه بابا الله به خیر کې پاسه دلته په کرسۍ کې کښېنه
زر می ګیلاس ته اوبو ډک چې دا واخله بابا الله به خیر کې پاسه دلته په کرسۍ کې کښېنه بابا چې لږ شان سا صورت شنه لګیا شه راته بابا چې لږ شان سا صورت شنه لګیا شه راته بچې سوال مې په دې ټول عمر کې کړی نه دی خو خدای یو ډکې زوی راکړی چې اسره لزم څو ورځې وشوې هسپتال کې بې پرسانه پروت دی ډاکټران وایي پښتورګو کې کاڼي شوي د اپریشن نه بغیر ګرانه ده چې بچ پاتې شي په اپریشن باندې لګي په زرګونو روپۍ خو ډاکټران وایي چې وینه ورله هم وګوره بچیه ما ډاکټر ته وی چې وینه زه ورکوم خو هغه وایي تا کې دومره وینه چرته کې ده بچیه خپل خپلوان مې ډېر دي خو د نوم خپلوان دي ما زر بابا د لاسه ونیو چې راپاسه بابا وینه چې څومره دې په کار وي درله زه درکوم خو چې خفه نه شي په کور او بار زما په جیب کې د 200 نه سیواړو درک نه دی ما زر بابا د لاسه ونیو چې راپاسه بابا وینه چې څومره دې په کار وي درله زه درکوم خو چې خفه نه شي په کور او بار زما په جیب کې د 200 نه سیواړو درک نه لګي مونږ چې روان شو اسپتال ته زه په سوچ کې لاړم په کومه ورځ چې د دفتر د لوی افسر بچي ته کله د وینې ضرورت شو نو یو شور جوړ شو هر یو لستوړي رانغښتل چې وینه زه ورکړم په کومه ورځ چې د دفتر د لوی افسر بچي ته کله د وینې ضرورت شو نو یو شور جوړ شو هر یو لستوړي رانغښتل چې وینه زه ورکوم دا له سټکه چې کله اسپتال ته راغله د یو چا وینې ته هم څه ضرورت رانغی ځکه چې دا خو لوی افسرو نو په کار به یې راشي څو ډاکټرانو یې د وینې بندوبست کړی و څو ډاکټرانو یې د وینې بندوبست کړی و دلته کې شته دی په زرګونو او لکونو خلک اواز کوي چې مونږ امداد د غریبانو کوو په اسکولونو سنټرونو او کالجونو ګرځي بلا تیلی د وینو ډکې کې او خرڅېږي په دې سوچونو کې لا ډوبون چې راورسېدو په دې سوچونو کې لا ډوبون چې راورسېدو مونږ چې څنګه د اسپتال په دروازه ورالو نو د بابا ښځې په مخ او سر راایښي و ځان له بابا ته یې چغې کړې چې دواړه بې اسرې پاتې شو مونږ چې څنګه د اسپتال په دروازه ورالو نو د بابا ښځې په مخ او سر راایښي و ځان له بابا ته یې چغې کړې چې دواړه بې اسرې پاتې شو بابا یو سوړ سویلی وکړه د اسمان په لوري په دواړه لاسه یې سر ونیو په ځمکه کېناست په ما کې خدای ګو که زه راوصله پاتې شوله د بابا مخ ته د کتو میړو تاب نه لره غلی راووتم دفتر ته را روان شوم په لار په دې سوچونو او فکرونو کې غرقاب روان وم چې پاکه ربه دا بابا چې اوس ژوندی وي تر څو په هره ساه به د ارمان د ترخو زهر ګوټي دغه احساس په ایلازه کې څو ځله وجني چې بچي له د پیسو وینې غم کړی وي نو ژوند د عمر خو لویه خدایه ستا په لاسو کې دی د ده په زړه به د علاج ارمان هم پاتې نه و زوی به یې هم خدایه په زړه باندې خو روغ مړ وي زوی به یې هم خدایه په زړه باندې خو روغ مړ وي ډېر ښه وتره یار ډېر ښه نظم د مهرندېش صاحب د پښتون وطن عکاسي یې ډېره زیاته ښکلې کړې ده او بالکل چې کم د چا جیبونه ډک وي نو هغه چاته د یو کار نه وایي خو ټول خلک په منډې وي چې یاره وینه زه ورکوم او وینه زه ورکوم خو چې د چا جیبونه تش وي او وینه یې په کار وي نو بیا هیڅوک هم په خوا باندې نه ورځي بیا هغه اعلانونه هم کوي نه څوک وینې له راځي د اعلانونو باوجود خو وینې ورکولو له نه راځي بالکل ډېر ښه نظم دی یار بس دا خو یاره په ما خو ډېر خوږ لګېدلی و خو ما د ډېر وخت نه نیازک لاله د دې شاعر په تلاش کې هم بیا د پروفیسر ګوهر نویز صاحب خدای ژوندی لري امین امین هغه راته وي چې دا خو د مهرندېش صاحب دی میله که دا خو هغه د چا خبره د ډیوې د یخ لاندې تیاره وه مهرندېش صاحب خو زموږ د مردان د سیمې ستر مشر دی نو ښه ده هغه راته بیا په خپله دا نظم راولېږه په اجازت سره ما یاره که ته خفه کېږې نه دا زه وامه نو هغه وی چې ووایم هغه ډېر خوږ انسان دی ډېر خوږ انسان نو ډېره زیاته مننه یاره اوتره مننه شعرونه به راته وایې زه وایم چې یو څو شعرونه را سره شریک شعرونه به د انتخاب نه شروع کو که نه خپل وایو دغه خپل شعرونه بس د دې روانو حالاتو مطابق وامه نیازک لاله چې لوی واړه د پښتنو ورته حیران دي لوی واړه د پښتنو ورته حیران دي په دې خاوره چې څه وشو څه روان دي نه عسکر شته
نه طالب شته نه شر خوښي نه عسکر شته نه طالب شته نه شر خوښي وسایل مې د دې خاورې دښمنان نه عسکر شته او نه طالب شته نه شر خوښي وسایل مې د دې خاورې دښمنان دي. او دغه څو شعرونه مې بله ورځ ویلي خو هغه لږ ګډوډ شوي چې څه ناڅه ښه د په لار شو رنګ به راوړي پښتانه لږ را بیدار شو رنګ به راوړي دا چې ځای په ځای پاسون مانځي د امن د جنګونو نه ویزار شو رنګ به راوړي د شتمنې پښتونخوا په وسایلو ارماني د خپل اختیار شو رنګ به راوړي. هغه دوه شعر تا وختي وي هغه ووایه دغه به د پوره غزل واما چې ای هی د انتظار له کیفیته خبر نه دي دا خلک په ترخو کې له هوګلته خبر نه دي له ننګه خبر نه دي او له پته خبر نه دي دا بعضې خلک له غیرته خبر نه دي له ننګه خبر نه دي او له پته خبر نه دي دا بعضې خلک له غیرته خبر نه دي هغو چې ستا له کده له قامته خبر نه دي نو غم ورسره نشته له قیامته خبر نه دي. زما د څنګ یاران زما دا نوې جامې ګوري زما د څنګ یاران زما دا نوې جامې ګوري زما په وجود بار له اذیته خبر نه دي هغو د استسقا منځونه وکړل دعا غواړي هغو د استسقا منځونه وکړل دعا غواړي زمونږ د کچه کوټې له چته خبر نه دي دوی تش د باباجي د لنګر دالو ته پراته دي دوی تش د باباجي د لنګر دالو ته پراته دي نور هیڅ د باباجي له کرامته خبر نه دي دوی خوري او سکي مړیږي او بېغمه اوده کېږي دا خلک د غنمو له قیمته خبر نه حالونه دي د مخ په تماشه دي په خندا دي دا ستوري د سپوږمۍ له حرارته خبر نه دي اقباله چې یاران له حقیقته خبر نه دي ډېر ښه ما وی چې یاره دا خو ما وی چې سټایل د لالا دی او چې دې څنګه هغه شانته کې اقباله چې یاران له حقیقته خبر نه دي اقباله یاران نه دي ملامته خبر نه دي ډېر ښه دی یاره ډېر ښه اقباله چې یاران له حقیقته خبر نه دي اقباله یاران نه دي ملامته خبر نه دي. او دغه بل دغه باندې اقبال صاحب د اقبال مومن لاله ووامه چې ماته به شي څه د خو واده ده که نه یاره ماته به شي څه د خو واده ده که نه یاره ده ماته به شي څه د خو واده ده که نه یاره جبه ده او جبه خو لنده ده که نه یاره حال وایي خو خولې ته یې جرنده ده که نه یاره حال وایي خو خولې ته یې جرنده ده که نه یاره دته خو هم څه ناڅه پیدا ده که نه یاره خلکو پسې مزه څوک به څوک به خرابي خلکو پسې مزه څوک په ښه څوک په خرابي بس خو خپله عقیده ده که نه یاره خلکو پسې مزه څوک به ښه څوک به خرابي بس خو خپله عقیده ده که نه یاره او دی به د چنچوڼو بچي مړه کې دی ایثار کوي دی به د چنچوڼو بچي مړه کې دی ایثار کوي د سره په غاړه کې لینده ده که نه یاره دی به د چنچوڼو بچي مړه کې دی ایثار کوي د سره په غاړه کې لینده ده که نه یاره او نن به محبت ته له روزګاره وزګارېږم نن به محبت ته له روزګاره وزګارېږم نن مې محبت ته اراده ده که نه ډېر ښه دی یار تا سره که هم خبره نه کېږي چې لاړ شم تا سره که هم خبره نه کېږي چې لاړ شم لاره راته هم ډېره اوږده ده که نه یاره ما ته چې دعا کوي نو وایي چې باچا شي ما ته چې دعا کوي نو وایي چې باچا شي څه وکړمه مور خو مې ساده ده که نه ډېر ښه دی ما ته چې دعا کوي نو وایي چې باچا شي څه وکړمه مور خو مې ساده ده که نه یاره دوی سره ولکه کې جنتونه دي اقباله دوی سره یو څو ورځې اوږده ده که نه یاره ډېر ښه دی دوی سره ولکه کې جنتونه دي اقباله دوی سره یو څو ورځې اوږده ده که نه یاره زه چېرته رنګین غوندې غزل اورو اقباله تا سره خو تشه قصیده ده که نه یاره ډېر ښه دی تا اوتره د اقبال مومن لاله شعرونه دي ووې او ما ته د برق بابا شعرونه را یادېږي سعدالله جان برق بابا هغه وایي چې امین امین زه خو پیاده یم که پیاده زما سره دی راځي زه خو پیاده یم که پیاده زما سره دی راځي څوک چې په تمه د سورلو دی په مزه دی راځي
زه خو پیاده یم که پیاده که ځي پیاده ځي ما سره دې راځي څوک چې په تمه د سورلو دي په مزه دې راځي واه. زما په سر خو ډېر مزل دی په تیاره به وځم څوک چې بېغمه دي بېغمه په غرمه دې راځي واه، زما په سر خو ډېر مزل دی په تیاره به وځم څوک چې بېغمه دي بېغمه په غرمه دې راځي په غرمه دې راځي ډېرې مودې نه رهبران مو په یو ځای چورلوي څوک چې دا چورله بابا نه کوي هغه هغه دې راځي واه هلته ډېرې مودې نه رهبران مو په یو ځای چورلوي څوک چې دا چورله بابا نه کوي هغه دې راځي مال یو څو ملګري بس دي چې د تلو واله وي چغې به څه وخم چې ټوله قافله دې راځي دا خو متل دی چې خړ سپی د ګیدړ ورور وي همیش دا خو متل دی چې خړ سپی د ګیدړ ورور وي همیش څه بلا وایم چې دې دې ځي هغه دې راځي په سپینو سپینو سرابونو پسې نه ګرځمه په سپینو سپینو سرابونو پسې نه ګرځمه زړګیه خړ ډنډوکې ښه دی چې په ښه دی راځي په سپینو سپینو سرابونو پسې نه ګرځمه زړګیه خړ ډنډوکې ښه دی چې په ښه دی راځي په پښتنو کې اتفاق خو د چینده خو تول دی برقه مطلب څه چې دوه لاړې شي یوه دې راځي سعدالله جان برق بابا تا د راځي د کاپیې دا شعر نه وي نو ډاکټر خالد زیار صاحب هم وایي چې اوس دې څو خواله ځي راځي او که نه اوس دې څو خواله ځي راځي او که نه ذکر زما درته کوي او که نه پردیسی نه دې اندېښنې وو پردیسی نه دې اندېښنې وخوړم پردیسی نه دې اندېښنې وخوړم ناز به دې ما غوندې څوک کړي او که نه دا خو بهیږي او بهیږي خدایه دا زما وینه رنګ راوړي دا خو بهیږي او بهیږي خدایه دا زما وینه رنګ راوړي او که نه دا ژوند به داسې ځګلوي مې تر څو دا ژوند به داسې ځګلوي مې تر څو چېرته څه نښه راتږدي او که نه دا ژوند به داسې ځګلوي مې تر څو چېرته څه نښه راتږدي او که نه په زړه دې پوه نه شوم تر اوسه د غم په زړه دې پوه نه شوم تر اوسه د غم چې بل څه کار ته مې پرېږدي او که نه ډېر ښه دی او نوم چې زما به یې هر وخت په خوله نوم چې زما به یې هر وخت په خوله خدای به نوم چې زما به یې هر وخت په خوله خدای خبر اوس مې یادوي او که نه چې ځان کړي هیر او تا په سر ګرځوي چې ځان کړي هیر او تا په سر ګرځوي د زیاره پس په بل څوک وي ډېر ښه دی زیار صاحب دغه هم وایي چې مال چې کله چا تحفه راوړی یا شراب یا بنګاوه راوړی زه یې په داسې مرګ وجلی یم چا مې د لاس چا مې د خپه راوړی په خپله ناست یې پاس ته خټ ته پاسه کور ته زما یې د فتنه راوړی په خپله ناست یې پاس ته خټ ته پاسه کور ته زما یې د فتنه راوړی زیار چې د کله هم ماښام وتلی کور ته یې بېرته سترګه سره راوړی شمس زمان شمس صاحب وایي زما د حال پوښتنه سله کوي زما د حال پوښتنه سله کوي په زړه دې یو وي په خوله بله کوي زه چې په کومه باندې مرمه ګله زه چې په کومه باندې مرمه ګلې هغه خبره څو ځله کوي څه چې زه نه غواړم تل یې کوي څه چې زه غواړم هغه کله څه چې زه نه غواړم تل یې کوي څه چې زه غواړم هغه کله کوي زړګیه جاړه اوس ګیلې مه کوه څه چې کوي په ځان په خپله کوي ډېر ښه دی چې د پوښتنې په ارمان دې مړ شي ته به د شمس پوښتنه لکه ډېر ښه دی او تره باسین صاحب وایي که نه ګر دی که غبار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی دا خو سره سر مې چا ته ټیټ نه شه عقل نه وزګار دی خو بس خوښ مې دی ګوره نړیوالو دا زما ولس څومره خواروزار دی خو بس خوښ مې دی ژوند ته د کوښکن په نظر ګورمه ژوند ته کوښکن په نظر ګورمه څه زړه چاو دی کار دی خو بس خوښ مې دی ژوند ته د کوښکن په نظر ګورمه څه زړه چاو دی کار دی خو بس خوښ مې دی مونږ د اباسین د غاړې تږي یو څه عجب ناتار دی خو بس خوښ مې دی بس کېږي که نه وایي یو غزل پکې ووایه بس دغه اقبال مومند صاحب دا هم وایي چې زړونه پولاد او وجودونه سندان څنګه ساتي
زړونه پولاد وجودونه سندان څنګه ساتي هلک جوسې د انسانانو په شان څنګه ساتي چرته چې زول وي نو قایم چراغان څنګه ساتي چرته چې زول وي نو قایم چراغان څنګه ساتي په داسې حال کې سړی سر او سامان څنګه ساتي مونږ په دریو وروڼو یوه حجره پهنه کړله مونږ په دریو وروڼو یوه حجره پهنه کړله دی په یوه تنخوا کې 14 کسان څنګه ساتي په دې لاهور کې یو بازار دی نوم یې نه راځي خو په دې لاهور کې یو بازار دی نوم یې نه راځي خو چې سلامت پکې دا خلک ایمان څنګه ساتي په دې لاهور کې یو بازار دی نوم یې نه راځي خو چې سلامت پکې دا خلک ایمان څنګه ساتي خو تمام عمر له هر څه بغاوت کړی و زه خو حیران یم چې پنجره کې مارغان څنګه ساتي ډېر ښه دی دلته یو کس دی دا دی ستا هغه یار ته ډالۍ دلته یو کس دی پالي په بې نه پوهېږي دلته یو کس دی پالي په بې نه پوهېږي دلته یو کس دی پالي په بې نه پوهېږي بې اجازې چې ساتي نو ماران څنګه ساتي بس چې د درمان نیازک لاله څوک یاران دي دا د هغه ته ډالۍ خو چې د څوک نږدې یار دلته یو کس دی پالي په بې نه پوهېږي بې اجازې چې ساتي نو ماران څنګه ساتي یا د تصویر ویوسي او یا خو د رومال یوسي نو دا عالمګیر نومې هلک دی لکه زمونږ غریب مات ګوډ دی ویل چیر کې هغه ټایم ارمان کې زما نوم بالي بلکل عالمګیر رور ته دې ډالۍ وي دا به کې عالمګیره تا ته ډالۍ چې یا د تصویر ویوسي او یا خو د رومال یوسي یا د تصویر یوسي او یا خو د رومال یوسي نو هغه په کور کې دغه دواړه شیان څنګه ساتي ډېر ښه دی او په دغه ښار کې د قرآن او د حدیث مینان لاس لکه توره او درازه زبان څنګه ساتي د اینې د زغم احساس له شاباسې په کار دی زړه چې اقباله د زمان او مکان څنګه ساتي ډېر ښه دی ډېر ښه وتره او دغه شعر دی بیا ستا یار ته چې دلته یو کس دی پالي په بې نه پوهېږي دلته یو کس دی پالي په بې نه هر سړی به ترېنه خپل مطلب اخلي دلته یو کس دی ځان ترېنه خالي لازال دلته یو کس دی پالي په بې نه پوهېږي بې اجازې چې ساتي نو ماران څنګه ساتي چې په دې څو غوسه شو جو بس دا باغی ډېر ښه بس ډېره زیاته مننه او تره چې دومره خواږه شعرونه دې را سره شریک کړل کور دی ودان او ستا سره چې مونږ کله هم ناستې کړی دی نو زه درته وایم چې زه د ژوند نه دومره ستړی شوی یم چې صحت نه لري خو چې زه د خپلو غرونو ته راشم او بیا ستاسو غونته کې د یارانو سره کښېنم نو زه چې د دې ځګې نه ځم نو زه ژوند ته تازه لاړ شم هغه که هر څومره سختې مخې له راځي نو بیا مونږ وایو چې مړه دا ژوند دی خو دغې سختو ته چې سړی په مخامخ وي نو ژوند ګران شي خو چې ستاسو غونته کې یاران وي او داسې ناستي را جوړ کړي او کښېني ګپې شپې ولګوي نو ژوند ته سړی تازه کړي که نه نو ډېر خوشحاله شوم ډېر ښه شعرونه دې راته ووي انتخاب شعرونه دې راته ووي نظم دې را سره شریک کړه نو الله دې روغ لره او الله دې قدر وکړه یار مننه ډېره زیاته مننه